د خپلواک نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر، ښه راغلاست د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. په سر کې یادونه کیږي که چیرې تاسې زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، د تازه او مهم خبرو لپاره در سره خپلواک نیوز چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان پرځول شوی ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غني وایي په افغانستان کې د ډاډ او ریښتینې سولې رامنځته کولو ته اړتیا ده. نوموړي د نوي کال په مناسبت په تازه خپاره کړي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات راوستلو په موخه یوه ملي بحث ته اړتیا ده چې ټول افغانان د یوه باثباته هیواد د جوړولو لپاره پکې خپل نظریات شریک کړي. هغه ټینګار کړی چې په افغانستان کې د حکومت ملي او نړیوال مشروعیت ته اړتیا ده او تر هغې چې ملي مشروعیت نه وي رامنځته شوی، نړیوال مشروعیت رامنځته کېدل ګران کار دی. بلخوا قطر وایي د طالبانو اقدامات ناهیلي کوونکي دي، خو دې ډلې سره تعامل ضرور دی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن الثاني د سې شنبې په ورځ جنوري 18 د سویس په داووس کې وویل چې د طالبانو د حکومت وروستي اقدامات ډیر ناهیلي کوونکي دي. خو دغه جګپوړي قطري چارواکي څرګنده کړه چې دوحه به په افغانستان کې د تغییر راوستلو لپاره یوازینۍ لارې په توګه تعامل ته دوام ورکړي. ښاغلي الثاني زیاته کړه دوحه له نورو اسلامي هیوادونو سره سلا مشورې کوي څو په کندهار کې د طالب مشرانو سره د خبرو زمینه مساعده کړي. نوموړي وویل که څه هم دا به ساده کار نه وي، خو دا مهمه ده چې هڅو ته دوام ورکړل شي. بلخوا د ملګرو ملتونو یوه ویان د سې شنبې په ورځ وویل چې د یاد سازمان یوه جګپوړی هیئت کابل ته تللی څو د ښځو د حقونو په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال فرحان حق وایي د ملګرو ملتونو په دغه هیئت چې د دوشنبې په ورځ کابل ته رسېدلی، د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد، د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې مشره سیما بهوس او د دغه سازمان د سیاسي برخې جګپوړي چارواکي خالد خیاري هم شامل دي. د دې سفر په جریان کې میرمن امینه محمد او ورسره پلاوي د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم کتلي دي. دوستان دا و زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښه وخت.